د افغانستان ننګرهار ولایت د کونړ جلال آباد پر لویه لاره د ګوړې تولید یوه ګاڼۍ یا کارخونه. د ګنیو د اوبو له ویستلو پرته یې نورې چارې ساده او له ماشین پرته ترسره کیږي. په دې وړه ځایي کارخونه کې دوه ډوله ګوړه جوړیږي. یوه یې ساده او ارزانه ده، خو د دویم ډول ګوړې بیه چې وچه میوه هم پکې کارېږي یو څه لوړه وي. موږ شوه روز کې تقریبا چې خروار ګوړه نه زیاته وځي او دا په درې ساعتو کې دا پخېږي. هغه ته په ډیګۍ کې اچوو ماشین ته ګني ورکوو، ډیګۍ چې ډکه شي هغه به یې دلته راوړو، دې ته بیا موږ دا خیره میره چې هر څه دې نه پاک شي، بعد هغې نه بس هلته بیا چې پاخه شو دې دغه ته یې راشو دې طبقې ته یې راغورځوو. دلته موږ دغه تقریبا دوه قسمه ګوړه موږ دلته استعمالوو. یو سنډینه ګوړه ده چې چارمغز بادام پکې استعمالېږي، یو ساده ګوړه ده او دې ته د هر منطقې نه موږ ګنی مثال د خبرې ګل آباد نه او د کامې نه او د خیمې نه موږ ګنی راوړو او دلته بس بازار نه ګوړه موږ دغه کوو ورکوو. د دې کارخونې مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله یې بازار سوړ شوی او په ټکو یې کار یې په تاوان روان دی. لامل یې بیکاري او د خلکو کمزوری اقتصادي وضعیت یادوي. سږکال کار روزګار نشته، خلک غریب دي، خپل وړو خپل هغې ته حیران دي خرچې ته او ګوړه څرنګه واخلي، څه قسم واخلي. 500 من دی سږکال او 400 روپۍ، 500 450 پروسه کال یو 600 پورې چلېده او سږکال خلکو کار روزګار نشته، ضعیف دي خلک، خپل وړو ته حیران دي، شپې خوري ورځ ته حیران دي او څه رقم ګوړه واخلي او بس مشکل دا دی، علت یې دا دی. د ګوړې تولیدونکي وایي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله سږکال د تیرو کلونو په پرتله بازارونه ساړه دي چې دغه وضعیت د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. یاره زمونږ ګاڼۍ کو دا اوس 5 کلن ګاڼۍ دی، 5 کالو کېږي. د اولني ګاڼۍ دا دی چې د دې ساحې کې دا جوړ شوی دی او دا یې ولیده د نور هم جوړ کړه او موږ نو چاش په سر دی. اوس مخکې خو دیاړي و 300 روپۍ او اوس چاش په سر دی 100 روپۍ دی، که 4 چاش هم ویسته، 3 چاش هم 5 چاش او چاش په سر دی. د کارخونې کارګر وایي د کارخونه کې جوړه شوې ګوړه د کورني خرڅلاو سربیره آسیایي او ان اروپایي هیوادونو ته صادریږي. دلته موږ دوه رقمه ګوړه جوړوو، مختلف ولایتونو خلک راځي او دغه ګوړه موږ نه وړي د تحفې په شکل او ان دا ګوړه زموږ چېرته د خارجه پورې تولیدېږي او ځي ان چین، کاناډا، امریکا دغه ملکونو ته موږ نه ګوړه ځي توپکېږي. سنډینه کې پلی لګېږي او چارمغز دی او بادام دی او لاچي پکې اچول کېږي، دغه سوړ مور دا شیان پکې اچول کېږي او بیا د سپیشل ګوړه جوړېږي، بیا د توپې په شکل یې خلک ګوړه خپلوان ته دي. ننګرهار ته په چکر ورغلي سیلانیان بیا وایي د ولایت ته تر سفر وروسته د بیرته ستنېدو پر مهال د خپلې کورنۍ او ملګرو لپاره ګوړه د ډالۍ په توګه اخلي. د ننګرهار یو تحفه ده دوستانو ته او عزیزانو ته او بل دا یو طبي شی ده، د دې نه چې سړی دا د بازار دا معمول شي د دیوانې مصرفوي، د دې نه دا ډېر ښه ده، هم صحت ته دومره مضر نه ده، هم ذایقه او عظمیت ته هم ډېر ښه ده. موږ کوشش کوو چې اول پرې خپل دا تولیدات لږ مخته وشي، دویم دا چې خپل صحت ته ورشي ته متوجه شي. هغې کابل نه مختلف ډول چمچهداره ګوړه جوړه کړو، د وطن تولید ته خوشحالي و او ډېره خوندوره ګوړه جوړېږي دلته په امریکا او نورو ولایتونو ته هم دې نه صادرېږي. ډېره ښه قداره ده او د وطن تولید ته موږ دا مرسته وکړله چې خپل افغانستان تولید واخلو، خوشحالي وکړو او وخت هم سره راخلو. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست لپاره د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې پر 3196 هکټاره ځمکه ګني کرل شوي چې د دوی د اټکل له مخې 1,83,850 مټریک ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي. یاد ریاست زیاتوي چې په دغه ولایت کې د ګوړې د تولید لپاره 150 کارخونې جوړې شوي دي او اټکل کېږي چې 9,200 مټریک ټنه ګوړه به بازار ته وړاندې شي. همداراز وایي چې له کرل شویو ګنیو څخه به 22,000 مټریک ټنه د راتلونکي کال د کار لپاره وکارول شي او 25,000 مټریک ټنه به د شربت په بڼه مصرف شي.